دغه یو کس چې معلومه واخیسته دوی سره جنجالونه په څه خاطر وو مثلا اکبر باندې اول پیرزوی نو کړ به د ځمکې راویشته خلیلزاد خپل ډاکټر غنی تایید کړو چې د سولې لپاره استازي وسی به ورن شکایتونه کول نبیل خپل د امنیت رئیس ټاکل بیرته بیا د سکه چې وشړ جان بس د نږدې ملګری بیرته چې د دومره ځان ته مخالف کې چې هغه بس سارو مخام عبد الله سره ناستو جنرال دوستم د ټاکل خپل ماوین به بیرته ور سره د دښمنی شروع کړ چې خلک هران شو د شي ما هغه سره دښمنی وکړه بل ورځ چې د خپل مشاور وټاکه عمر داودي سره دښمنی وکړه بیرته راوځه ځانګړی استاد پاکستان لپاره وټاکه حکمتیار سره رسول وکړه بیرته د ځان دومره مخالف کې چې تر داخله ورځ پورې هغه ول چې د اشرف غنی د نه توره تیاره د افغانستان راشي خو دې دی او زه تاسو ته وایم چې یعنی زه ترکمن د وځي چې زه خبر یم کنه یعنی زه کېدای شي دغه تفصیلات نه بدنیم خبر چې د دې شخصي څه بخوت قصې تیری شي دي کوم هغه شان چې مونږ لیدل او مونږ محسوسول یعنی خبره همیشه به د اصول وکنه مونږ ویل چې دا خبره دې مونږ سره کړې ده بس پم دغه پر مخزو د حکمتیار صاحب تاسو ویلي حکمتیار صاحب سول راغله مایده امضا شوله دغه کار هغه به کې دغه کار به حکومت کوي هر ورځ یو نوې قصه به غوښتله نن غواړم چې 2000 دومره زره نمرې ماته زما د شهیدانو ته باید ورکړل شي نن غواړم چې فلانکی ټاپه کې د زمان ځای کورت زمان ځای ورکړل شي نن غواړم چې 200 عسكر راته اضافه شي په د قطر ریاست دانه سبا ته غواړم چې دومره موټر راته اضافه شي بل سبا ته غواړم چې دومره مځکه راته راکړل شي یعنی تاسو وګورئ موږ ویل چې واه خدای اوس موږ سره دی خو مایده دغه سیوا موږ دغه مایده دقه په دقه او ورځ په ورځ تطبیقیږي ته مطابق دغه موږ روان یاستو لیکن دغه چې ورځ په ورځ د خواهشات بدلیږي تاسو د حکومت دی کنه موږ خو د څه زموږ شخصي شرکت نه دی کنه خو حکومت دی کنه هر د دوی غوښتنه په حکومت باندې به مالی بوج راوست محقق صاحب رئیس جمهور سره بخاپه پدیو چې ریاست دا کې ریفورم راغی ریاست دا رجال برجسته امنیت رجال برجسته کی هر یو به 200-300 عسكر به ځان سره ګرځول باډیګاردان ریفورم راغی چې وروره دا عسكر نور دولت نشي تمویلولای په دغه رقم چې تاسو کوي دا عسكر کمیږي 10 نفر کېږي یا 10 نفر کېږي یا 15 نفر کېږي یا 10 هر څومره چې کېږي کنه بس ټول به دوی په دې خفاول چې ولی د دوی عسكر کم شوی دي دوی به هر ورځ تمام ورځ یو چیرې به یمځکه او یو ځای به یا یو سړک به بند کړی یو ځکه به غصب کړی یو چیرې به روان کله چې یو دولتي پروژه به ازي ته رسیدله یو ویل چې فلان کای رهبر صاحب دی موږ به چې ویل چې رهبر صاحب ته اوس ځکه د غصب کړی و دومره کال دی خو له خیر سي د ځای اوس پرې چې دولتي پروژه پکې راځي کنه بس سړی به بروس او ورخطا او قارب زمونږ نه بخپاو یعنی زګ سره خپګانونه چې ما ولیدل کنه د زمونږ په حکومت کې په دوره کې اکثرا د هغه ریفورمونو او د اصول پر بنسټ چې موږ غوښتل چې هغه تطبیق شي او موږ د څه فکر کوو چې یعنی ډېر ساده تاسو ریفورمونه ځنې پیرزوینه مم کړي مثلا حکمتیار ته تاسو د کال څومره روپۍ ورکول څومره افغانۍ ورکول زمان دي پیاده هغه 200 میلیون افغانۍ نه خو زه خبرم 400 میلیون د ډاکټر د احمد کرزي د دفتر مصارف تاسو ورکړي دي د کرزي څخه مصارف مطابق د قانون د افغانۍ د عملیاتو د لپاره تاسو جنرال دوستم ته ورکړي دي کنه دقیق ورکړی مو دي او دقیق دا خو دغه ملي پاسونونه چې ورسته را پیدا شول کنه دا خو مثلا ولسمشر ته د څه فکر بیور نږدې کسانو د رئیس جمهور چې کومه ملي پاسون خلکو نږدې کسان چې مامن صاحب اول مثلا دغه څه فکر درلوده چې کومه قومي مردمي تمویل کو او خپل خلکو ته لک پیسې ور باندې وبې شو دوی خپل زور باندې دریږي او طالب مقابل کې دفاع کوي او نه پریدي چې افغانستان سقوط وکړي او لبعد مرغه د شول چې امغه قومندانانو هم د حکومت نه پیسې واخښتلې او هم د هغه خونې پیسې واخښتلې کېدل چې طالبان خبره واړه وسی مشرعه دکړه ډاکټر غنی ته د لومړي ماوینو ویل چې پیسې راکا چې لاړ شو خلکو ته قیام مردمي د لپاره ووي شو څومره روپۍ وېستلې چا باندې
او زه نه يم خبر چې څومره روپۍ زه تاسو ته واضح وایم ځکه چې دا روپۍ اکثرا د اپراتیفي بودیجې نه استل کېدلې او ورکول کېدلې اپراتیفي بودیجه موږ ته نه معلومه موږ خو به انکشافي بودیجه باندې سر کار درلوده یعنی مختلف اوازې به موجودې وي کنه یعنی زه نه پیژنم ثبوتونه کوي تاسو خپل ته وایي ارک کوي تاسو خپل وجه خو زما خو کاری صلاحیت معلوم وي چې زه خو مثلا اپراتیفي تاسو خبر وایي کنه تاسو خپل وجه زرا خبر صحیح ده خود تاسو هیڅ څومره پیسې استل شوی دي د اپراتیفي بودیجې نه دا خو بيخي د زما ساحه د اقتصادي چې زما ساحه د کاری کې دغه مربوط نه کیږي کنه لیکن دا شی چې زه وایم کنه چې زما چې زه پرې خبرم چې مثلا دا مفکوره موجوده و چې موږ قیام مردمی ته باید تمویل پیسې ورکړو